السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی کوم کس چې دغه دعا وایي او قسم په الله د هغه دا دعا به قبلیږي. هغه دعا دا ده: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دعا باندې قسم کوي وی څوک چې دغه دعا ووایي وی حتما دعا یې قبلیږي. دا قسم د دې دعا د ارزښت او عظمت لپاره دی. یعنی که انسان هر څومره د غم، تکلیف، جنجال، مشکلات او نور هر ډول ذهني ستونزو سره مخامخ وي، نو که چیرې دا دعا ولولي، الله جل جلاله به ورته ټول مشکلات هم د سمدلاسه له منځه یوسي. په یو حدیث شریف کې راځي وایي که چیرې مسلمان د مریضۍ په وخت کې دغه آیات ووایي 40 ځلې: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، او بیا د مریضۍ په حالت کې وفات هم شي، نو وایي الله به دته د شهادت مرتبه په نصیب کړي. او وایي که چیرې جوړ شو، نو الله به دته ټول ګناهونه ورمعاف کړي. او همدارنګه که یو کس په سختۍ او مصیبت کې اوسي او دا آیت کریمه ووایي، نو د ده په ویلو سره الله به هغه مشکل ورته حل او رفع کړي. او همدارنګه د دې آیات په ذریعه او وسیله سره چې کومه دعا وکړل شي، الله به هغه دعا قبول او منظور کړي. یونس علیه السلام چې د بحر کې د ماهي په خېټه کې نو دا دعا یې ویله، الله تعالی ورته سمدستي نجات ورکړ. هغه مسلمانان چې د غم درانه بارونه یا نورو ستونزو سره، مشکلات سره، افغانونو سره مخامخ دي، نو دا دعا د همیشه او ډېره وایي، نو انشاءالله تعالی الله به ورته نجات ورکړي. السلام علیکم ورحمة الله